ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. عبدالله وایي له شته ستونزو سره باید د سولې خبرې دوام وکړي. په خاطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدل بهیر په تړاو اندېښنه ورسره په افغانستان کې د تاوتریخوالي له ډېرېدو سره هممهاله د دغه هېواد او روزي جوړې عالي شورا مشر عبدالله وایي په دوحه کې د سولې مذاکرات باید لا هم دوام وکړي. ښاغلي عبدالله وایي سره له دې چې هره ورځ د افغانانو کورونو ته جنازې ورځي او د سولې پر وړاندې ستونزې شته، خو باید د حوصلې کار واخیستل سي او د دوحې مذاکرات دوام وکړي. په جورجیا او اریزونا کې د بریاو اعلان د بایډن ټولې رایې 3.6 ته ورسېدې. ټرمپ لا تر اوسه په ټاکنو کې په ښکاره د جو بایډن په بریا اعتراف نه دی کړی او نه یې هم په دې اړه خبریالان پوښتنو ته دقیق ځوابونه ویلي دي. د امریکا د ټولو ایالتونو د رایو د پایلو ارزونه تېره شپه په ډاګه شوه او د جورجیا ایالت د رایو په ګټلو د جو بایډن د مجموعي رایو شمېر 3.6 ته رسېدلی، خو ډونالډ ټرمپ پر پایلو اعتراض کړي او خلک یې لاریونونو ته هڅولي. جرمني چارواکو په 12 کسانو په جوماتونو د بریدونو او د مسلمانانو ټپي کولو او وژلو تر تور لګولی. د څارنوالۍ چارواکي په یوې اعلامیه کې ویلي چې په جوماتونو د دې کسانو د بریدونو او د مسلمانانو ټپي کولو او وژلو څخه موخه په ټولنه کې د یو ډول کورنۍ جګړو شرایط برابرولو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې په سیستم کې د هغه 2.7 میلیونه رایې د جو بایډن په ګټه بدلې شوي.